السلام علیکم. الله دې وکړي چې روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ. زه مسلم یار اشرف د جرمني د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی یم او فکر کوم چې ډېر افغانان په دې نه دي خبر چې د جرمني ټیم کې هم تقریبا یو اووه اته دانې افغانان لوبغاړي شته او رالم په دې کې چې زه اولین لوبغاړی یم چې جرمني ټیم لپاره او 50 T20 آی وکټ یې اخلمه. په دې ډېر خوشحاله یم او افتخار کوم چې یو پوزیټیو میسج دی چې موږ تاسو افغانان کرکټ هم ډېر فالو کوو او ورزش دی او چې یو بل ملتزي او استعداد لري او خپل استعداد ښکاره کوي او 50 وکټ یې اخلي او هغه اول افغاني، نو په دې باندې افتخار ځای دی او زه خپل هم ډېر خوشحاله یم. په دې خاطر غوښتل مې چې خپل خواهشات تاسو ته بیان کړم. ډېر مننه چې د داسې ځوانان سپورټ کوي او تشویق کوي چې په دې سټیج باندې یو څوک لوبغاړي چې خپل پرفارمنسونه کوي او ښه کارکردګي کوي، نو د نه هم ډېره مننه. ژوندی اوسئ، خیر اوسئ او مننه. خوشحاله اوسئ. خدای په امان.